السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. په خیر په خیر. څنګه دا وخت څه کوي بې وخته؟ بس دیره کې ناست وم ما وې چې د یخې هوا ته لږ وځم. تا ډېر بې وخته نه کو؟ یاره بس کار لږ زیات شوی وه زه کیسه شوم. نه تا په کار ډېر زور راوړی دی ښه سړیه. دې عمر ته دې وګوره دې دومره کارونو ته. څه وکړو ملک صاحب چې داسې ونه کړو نو څه به کوو؟ داسې عجیبه وخت راغلی دی چې ژوند تېرول هم ګران شو. او دا خو دې رښتیا وویې ډېر بد وخت راغلی دی. خدای دې میا عزت وساتي. امین. خپلې حیا عزت ته ګورو چې پر دره باندې پرته وي. تاسو خو شتمن خلک یې تاسې څه غم کوئ؟ زمونږ او ستاسو یو حل دی. مونږ هم هر وخت دغه سوالونه کوو چې خدای هم دې پرده وساتي. امین. الله دې ټولو پرده وساتي. امین امین. ښه ملک صاحب لاړم. زه په مخه په مخه. یا الله ته خیر وکړي خدای. حسن خانه ته څه کوې؟ ځم که نه په خپلو لارو سر کېږم. نه یاره تلو ته دې نه پرېږدم. ماښام دی شپه را روانه ده. چېرته ځې؟ ما ته زما ورکې لارې اواز کوي. نه یاره تلو ته دې چېرته پرېږدم. چېرته ډډې ته بدله د ډوډۍ او د شپې غم وکړم. همدغه خو زمونږ د ګرځېدو وخت دی. بیا هم که نه بنده دې داسې نه وي. ما ته به څوک څه وایي. ما خو د چا نه څه مرګ جوبلم نه ده کړې. زه خو د خپل پلار قاتل پسې ګرځم. داسې هېڅ خبره نشته او که داسې څه خبره وه نو بیا به دې خبروم که نه. زه نه لاړم د الله په امان. د الله په امان په الله مې سپارلی چې په څه کې دې کار نه وي هغې کې کار مه لره. ولې به کار نه لرم؟ ملنګې ګوره په چا سرپه نه کوي. زه دا مړه اتا چې کوم وجلي دي که نه هغه دې خدای وبخي. ها ما څوک وجلي نه دي خو ته به رانژوندی پاتې نه شي. چې په داسې شوه که نه نو ته ورنه ژوندی ونه ګرځې. هلکه احمدینه دا ځل دې جوار ډېر زیات شوي دي. ښه ده سړی چې په خېټه ماړی یو. هغه دې خبردار کاکا راغی بیا به څه زړې نوي خبرې راوړي وي. دا خبردار به نور څه کار وي. سم ریډو دی ریډو اورې د هر کلي کور او زړو وړو خبرونه ورسره وي. خبردار کاکا په خیر. هلکو ټول ستړي وشئ. په خیر په خیر. څنګه یې ښه؟ خبردار کاکا نن دې ناوخته کو. نه یاره کوم په دا وخت راځو نو. څنګه څه نوې زړې را سره شته که نه؟ ملنګوټیه اوس په دفاع شه. د نوي نه ځان خبره وه کتب شاه د زړو نه څه غواړي. ښه نو وایه که نه خبرداره بیا دې ولې خولې ته کوری اچولی دی؟ ویم درته عمرګله تاسو درې واړه لږ ما ته غوږ شئ. دغسې ښه ده چې پته یې ولګي. زما خو ټول کار دې ملنګي ته کېږي. ویم چې ډېره نور ژوندی ونه ګرځي. زم دغه ویم چې دا ملنګې دی که دوه سرې مار چې دله خو سړی دا سر چغنې کي. دا ټول کار هم دته دی.
هلکه هغه دې نادانه کا او سلامت لره روان دي. دا خو ډېر ښه شو چې خبره ورته وکړو. پرېږده مړه ضرورت څه دی؟ خبره پټه نه پاتې کېږي، پخپله مشرانو ته رسي. خو ښه دا ده چې موږ یې خبر کړو. زه خو یې ورته کوم نادانه کا سلامت له په خیر رالی. وای سړی شي څه چل شوی دی؟ او که نه ټولی ټولی کېږئ نو چل څه دی؟ چل ډېر ښه نه کاکا. تاسو خبر یئ په دې کلي کې کمې کمې لوبې کېږي. ولې خیر خو دی که نه؟ ووایه ورته عمرګله نادان اکا په زور زیر ښه پوه کا. وایه وایه هیره دې مشه. وای بیبي یاره دا د دشمنۍ هم څه عجیبه ژوند دی. په ورځ په شپه په کاڼو په شګو په ونو په بوټو نهر نهور. خو ظاهره پښتو خو هم پښتو ده که نه. هلکه بیپول حسن خان نه دی ناست او که نه حسن خان دی که نه پرون د ټول کلي سردار وې نن په دې پوله باندې نه جړه راځي نه. غلی شه ګوره نه خان سره ټوپک دی په دې ککری به دې ولي. یا لکه ته وکه یوه بله ټپه والله چې ډېر خوند دې وکړو. السلام علیکم خان. السلام علیکم خان. وعلیکم سلام. دواړه په خیر راغی. خدای پاک دې وبخه خان. دا راته ووایي چې چېرته نه راغی؟ خان ستاسو د کلي نه. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بیا خو به د زما د کلي خیر خبر هم راوړې. او خان یو څو شپې دیره و. خان څه درته ووایم هر څو اوجره وه چای وه کټونه و ډوډۍ وه بس ته نه وې خان نو. زه لا چېرته درتلی شم. د موږ څه ژوند دی در په در خاورې په سر. خدای مو دا ټولې ګرانې اسانې که سره زمونږه که نه ده وې او که نه. امین په خوله دې رحمت شه. خدای به دې زلفې په لاس راکي ماته د کلي ماشومان دوا کوي نه. ماته د کلي ماشومان دوا کوي نه.